نه خبرې اوږدېږي. یو خو یوه خبره کوم بیا تجویز ورکوم چې دا پرون کوم 50 لکه روپۍ ورکړلې نو د دغه جرنیل نه پوښتنه کوم دا ولته کرنیل نه دي کړي دا برګیډیر هم نه دي کړي دلته ذمهوارو خلکو ځکه چې په شروع کې یې 15 لکه روپۍ ورکولې وایم په قرض ورکولې لکه چې څنګه محمود حسین ملک لا وایي چېرې ته ذمهواري وکړه 15 لکه روپۍ بیا موږ ډېر کړو داسې یې ورکولې دا خو چې کله د توسې د کوم جذبه یې غو وکته وویګه دا په ټولو هغه کې هغه وچلېدل په وټساپ ګروپونو کې نو په دغو کې یو بنده او دوه او درې الله دا ځمکه ته خولي کې دا ایجنټون یې نوستي دا ورته وایي زه وایم چې دا نه چې څومره غټ بړوا وي اب هم ته ډېر ښه وي دغه نه چې کوم ایجنټي کوي و د کوم په دوسه خبره کوي و د کوم شیطانه کوي دغه نه رزیل انسان نشته دغو رزیلانو سره که چاله معلوم وي تاسې د الله په ذات قسم وي د خاندان سره مړی ژوندی پرېږدو د خاندان سره خودي پرېږدو ورسره مړی پرېږدو و چې مړ شي دا دوس دغه جنازې له ما ورڅو ځکه چې دا د کوم بې غیرته دی کوم دوس دی نو زه دغه جرنیل نه پوښتنه کوم و پاس دغه برګیډیر نه دا پوښتنه کوم چې که د تو بچي داسې څوک په ګولو وولي لکه دا مونږ والا د پې وویشتل په څه قیمت یې اخلی چې چنده یې ته وکړو څومره قیمت باندې اخلی آیا پیمان ویه جرنیله چې ته خپل بچی په 10 اربه روپۍ خرڅوې چې د ما د بچي د قیمت ولګولو 50 لکه روپۍ و د 2 بچو و بیا یې 15 لکه د زخمیانو ولګولو لکه څنګه چې سیدالله حاجي وویل چې هغه ماشوم یې لمکتی نه شول الله تبارک وتعالی د تاسې بچي دغسې په ګولو سروي کړي و جرنیلانو و برګیډیرانو الله پاک د تاسې بچي سروي کړي موږ دا وایو چې کم از کم بله خبره یې ورسره د هغه کړې دی چې موږ به په میاشت یوه نیمه کې دغه حالات ټیکوو حالات اوس ټیکېږي په ګنټه کې ته ټیکولی شې ځکه چې دلته خبره خلک کوي وي چې طالب دی زه سره منم نه چې طالب شته زه سره منم نه چې طالب دی خو دا د ورځې په یونیفارم کې دی وردې کې دی او د شپې طالب دی بیا یې کمڅې اچولې وي و بیا بله غټه خبره ده چې دلته ولایت خبره وکړله وي چې سیکټر کمانډر ویل چې تاسې طالبان دي دا د موږ ولاکه دي دا د توک د تو دي تو سره معاهده کړې او څرګنده خبره دا ده فیض حمید دی ورغلو و د هغې نه بعد یې بیا جرګه ور ولګله وغې جرګې ولته راوغوښتل و هغوی څه لیکل کړي نو موږ پې خبر کړه چې تو څه لیکل کړي دي که د موږ وای نو دا لیکل به ورسره موږ کړي وای خو تو ورسره کړي دي ته وې راغلی وې په کور دی چې ته سمبول کې چا څوک دی راوستي دي دا په موږ باندې باره چاوي چې بیا هم د نه سیکټر کمانډر کله پوښتنه کوي ما ورته راغواړه چې ولته زه خبره کوم دا د ټول د همدو خلک دي دو راوستي همدو دی سمبول کې و زر تر زره دی مونږ یې لوکا پرېږدي زر تر زره دی مونږ یې لوکا پرېږدي ونوځي دا فوج موږ پوهېږو طالبان پوهېږي موږ د طالبانو سره په هره ژبه پوهېږو په هره خبره ورسره پوهېږو په خوښ هم پوهېږو بیا په هره ژبه هم ورسره پوهېږو کوم وي په کوم کې به طالب څه سیات وي څومره خلک به وي ته یو طرف لکونه خلک یو کروڑونه خلک یو قبایل او بل طرف له چند یو څو کسان طالبان بیا به د مور پلار نه خپایي او ټوپک به یې راخیستی یې دوی سره په تنخوا باندې ولاکه د نیکه یې هم رانه وګرځوي چې کوم شي څنګه به یې ګرځوي یو شرط دی چې که څنګه پوره من وخت څوک تېرولی شي موږ وایو چې کوم بچي چې کوم هم د میندو خویندو نه بېلیارې شوي دي په لیار دا شي ورو دا شي خپل قوم کې دی لیکلو کې یو ضمانتونه دا ودرایي او پوره من دا اوسېږي بس د موږ وروڼه د هېڅ خبره هم سره نشته خو که نه شر جوړوي او د ما بچي په فوج وژني نو دغه اجازات موږ چاله هم نه ورکوو که د ما پلار شي م اجازات نه ورکوو د ما عزتمندو